سلامونه ملګرو، سهار په خیر. په دې ویډیو کې هم په انیبل موډ باندې یعنی په دوهم موډ پریویلیج موډ باندې کار کوو چې څنګه کولی شو دوهم موډ ته یعنی پریویلیج موډ ته پاسورډ ورکو. نو را بشئ سویچ ته CLI ته به راشئ. انیبل زه دا مهال په اول موډ کې یم، غواړم دویم موډ ته لاړ شم. انیبل به ولیکئ. د دویم موډ کې ما غواړم دریم موډ ته لاړ شم. کنټي راغلم دریم موډ ته. اوس غواړم چې د دویم موډ ته پاسورډ ورکم. نو دویم موډ ته څه ویلی شي؟ پریویلیج موډ. انیبل موډ ورته هم وایي. نو تاسو به ولیکئ انیبل پاسورډ. انیبل پاسورډ. پاسورډ د انیبل څه وي؟ تاسو چې هر څه ورکوئ ما ورته ورکو 1 2 3 4. صحیح ده. هغې نه پس تاسو څه شئ؟ اگزیټ شئ. اگزیټ دا مهال ملګرو زه اوس په اول موډ کې یم، غواړم چې دوهم موډ ته لاړ شم. انیبل لیکم، خو دوهم موډ ته ما پاسورډ ورکړی. زه چې دوهم موډ ته ځم له ما نه به پاسورډ غواړي. دا د ملګرو زه دویم موډ ته راغلم. ما څنګه انیبل ولیکه، څنګه مې چې انټر پریس کړ نو ما ته وایي پاسورډ انټر کا چې دوهم موډ ته لاړ شي. ما پاسورډ ورکړی 1 2 3 4. څنګه انټر پریس کړم نو زه به دویم موډ ته لاړ شم. نو دا هم زموږ سره د دویم موډ په تیره ویډیو کې موږ په اول موډ باندې خبره وکړه. نو اول موډ او دوهم موډ، اول موډ ته څنګه کولی شي پاسورډ ورکو، دوهم موډ ته. نو دواړه هم ملګرو در سره تکرار کوي. صحیح ده. اوس دغه پاسورډ څنګه کولی شو چې له منځه یوسو؟ پاسورډ څنګه کولی شو چې له منځه یوسو؟ دا انیبل پاسورډ یعنی دا پاسورډ زما نه دی فکر. صحیح ده. ما وختي دوهم موډ ته پاسورډ ورکو، اوس یې لرې کوم. د پاسورډ لرې کولو لپاره تاسو بیرته راشئ چیرته؟ دریم موډ ته. کله چې دریم موډ ته راغلی، په دریم موډ کې به تاسو ولیکئ څه مو چې په هغې کې لیکلي، خو صرف مخکې ته ولیکئ نو انیبل پاسورډ. نو انیبل پاسورډ. هغې نه پس تاسو اگزیټ شئ. اگزیټ. دا مهال ملګرو زه اوس په اول موډ کې یم. دویم موډ ته ځم، انیبل لیکم، دویم موډ ته راغلم، خو زما نه دې لپاره پاسورډ ونه غوښته، یعنی زما پاسورډ ختم شو. نو دا هم زموږ سره د دوهم موډ. ښه، راځو سلایډ ته چې په سلایډ کې څه خبرې دي. سلایډ ښه، نو دې باندې سویچ باندې مونږ خبرې کړې وي. راوټر اینڈ سویچ ایڈمنسټریټیو کنفیګریشن. host name. the host name مونږ چینج کړو. you can set the identity of the router with the host command. یعنی په دې د راوټر په واسطه باندې هم کې راوټر هم همدې طریقه باندې کیږي. صحیح ده. راوټر او سویچ دواړه کولی شي چې په همدې طریقه باندې دا نوم ورته چینج کړي چې موږ په تیره ویډیو کې ویلي چې څنګه کولی شو چې د سویچ نوم چینج کړو. ورپسې زموږ سره انیبل پاسورډ. دا اوس مونږ کار کوو. انیبل پاسورډ یا د دوهم موډ ته مونږ پاسورډ ورکوو یا پریویلیج موډ ورته هم ویلی شي. ورپسې زموږ سره اگزیلري پاسورډ دی. اگزیلري پاسورډ هم همداسې کیږي. لین AUX 0. منګه کله چې اول موډ ته پاسورډ ورکوو، اگزیلري چې دا اول موډ ته یا یوزر موډ ته موږ څه کولی شو؟ پاسورډ ورکوو. په اگزیلري پاسورډ چې دی دا اول موډ ته پاسورډ ورکول کیږي. صحیح ده. نو دا د وختي موږ ګورو دا اول موډ چې موږ ویلې لین کنسول 0 دی. صحیح ده. لین کنسول 0 پاسورډ او لاګین. او دلته کې چې دی لین AUX 0 پاسورډ او لاګین دواړه یو خبره ده. دواړه په دریم موډ ته به راځي او په دریم موډ کې به دا پاسورډ دا طریقه کوي او پاسورډ به ورکول کېږي. خو زه تاسو ته ښایم چې د اگزیلري پاسورډ او د کنسول ترمنځ توپیر څه دی. ښه، د دواړو کې به اول تاسو څه کوئ؟ دریم موډ ته به راځئ. دریم موډ ته چې کله راغلی، دریم موډ کې اول کار به د څه وي؟ مثلا تاسو غواړئ د کنسول
فرض که تاسو کنسول طریقې نه کوئ، اول کار به تاسو دا وکئ، چې لین کنسول 0 دویم کار به تاسو څه وکئ، را به شئ ور به کوئ پاسورډ به ورکئ، پاسورډ چې تاسو هر څه ورکوئ پاسورډ به ورکئ. دریم کار به تاسو دا وکئ چې لاګین به شئ. ملګرو که تاسو تیرو ویډیو کې خیال کړی وي، موږ چې کله لاګین کمانډ ورنکو، بیا هر یو کس چې زموږ سویچ ته لاګین کیږي نو له هغه نه پاسورډ نه غواړي. نو لاګین مهم دی، صحیح ده. که لاګین ورنکي نو بیا هر یو کس کولی شي چې سویچ ته داخل شي، خو پاسورډ به ترې نه غواړي. نو دا زموږ سره د کنسول طریقه باندې اول موډ ته څنګه پاسورډ ورکول کیږي، دریم موډ ته به راځي، لیکي به چې لین کنسول 0 انټر به پریس کې، بیا به پاسورډ به ولیکي او پاسورډ به ورته ورکړي، هر څه ورکړي، مثلا 1 2 3، صحیح ده. هغې نه پس به تاسو څه وکئ، لاګین به شئ. لاګین نه پس به تاسو څه وکئ، لاګین نه پس به تاسو اگزیټ شئ، صحیح ده. اوس یو بله طریقه بل زموږ سره اگزیلري ده، صحیح ده. بل زموږ سره څه شی ده، اگزیلري پاسورډ ده. اگزیلري پاسورډ څنګه کیږي؟ اگزیلري پاسورډ داسې دی، اول کار به تاسو څه وکئ، اول به تاسو راشئ وبلیکئ لین او د دلته کې موږ چې لیکو کنسول لیکو، تاسو به راشئ دلته به کې ولیکئ، صحیح ده، AUX 0، صحیح ده. هغې نه پس دویم کار به تاسو دا وکئ چې را به شئ پاسورډ به ورته ورکئ، پاسورډ چې تاسو هر څه ورکوئ په هغه پاسورډ به ورته انټر کئ. دریم کار به تاسو دا وکئ چې لاګین به شئ، صحیح ده. او لاګین نه پس اگزیټ. د دواړو ترمنځ توپیر څه شو؟ صرف توپیر دا دی چې هلته موږ کنسول لیکو او دلته موږ چې لیکو AUX لیکو، نور هیڅ فرق نشته. دا لین کنسول 0 پاسورډ لاګین که دا طریقه ته ولیکم، هغه اول موډ ته یا پریویلیج موډ ته یوزر موډ ته پاسورډ ورکولی کیږي، او که ته دا طریقه هم فالو کړي نو ته دغه یوزر موډ ته یعنی اول موډ ته څه کیږي، پاسورډ ورکولی کیږي. ورپسې زموږ سره بل چې دی، زموږ سره دغه کنسول دی. کنسول دا چې اوس مونږ مخکینی ویډیو کې مونږ کار کوو، دا اوس مې چې درته وښوده، صحیح ده. دا د کنسول طریقه باندې د اول موډ ته پاسورډ ورکولی کیږي. ورپسې زموږ سره ټیلنیټ دی. ټیلنیټ پاسورډ دی. ټیلنیټ it is to set the user mode password for telnet access into the router. Use the line vty command. ملګرو دی دا چې اگزیلري پاسورډ دا په سویچ کې کار نه کوي، چې دا مو یاد وي، صحیح ده. اگزیلري پاسورډ په سویچ کې کار نه کوي. که زه تاسو ته هم خیمه دا وګورئ، دا مهال زه اوس په دوهم موډ کې ما، نو که تاسو کنفیګریشن کوئ نو کنفیګریشن به په دریم موډ کې کوئ، صحیح ده. نو کنفیګریشن لپاره به دریم موډ ته راځئ. زه لیکم لین AUX 0. زه څنګه انټر پریس کوم، دا به د A د لاندې څه کوي، ماته غلطي ښیي چې دلته دا غلط دی. دا وګورئ ملګرو، صحیح ده. نو دا کمانډ چې دی یا اگزیلري پاسورډ چې ده، دا په دې کې کار نه کوي. دا په سویچ کې کار کوي او په راوټر کې به بیا زه خیر تاسو ته کار کوم، صحیح ده. ورپسې ټیلنیټ چې دی، ټیلنیټ ملګرو دا ما راوټر ځکه لیکلی دی چې ما وختي د راوټر ویډیو جوړې کړې، خو بیا سویچ پاتې و. نو دې ځای کې دا چې دی دا راوټر، یعنی مطلب مې دا دی چې دا هم راوټر کې کار کوي دا پاسورډ، یعنی ټیلنیټ پاسورډ، که ټیلنیټ دی، که کنسول دی، که اگزیلري ده، دا ټول همدغه کم طریقې چې په سویچ کې کیږي، همدغه طریقه په راوټر کې هم همداسې کیږي. نو دا طریقه تاسو کولی شئ چې کومه طریقه تاسو ته په سویچ کې ښیمه چې تاسو په راوټر کې هم همداسې وکړئ. او بله خبره دا چې که چیرې دا سلایډونه ستاسو په کار وي، د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او سلایډ په نوم باندې لینک دی، هغه اوپن کړئ. له هغه ځای نه کولی شئ چې دا سلایډونه
ډاونلوډ کړئ او هم کولی شئ چې د واتساپ ګروپ نه ترلاسه کړئ. د ویډیو ډسکرپشن کې د واتساپ ګروپ لینک شته دی، واتساپ جوین کړئ او دا سلایډونه هم د هغه ځای نه کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. ټیلنیټ چې دی ټیلنیټ چې دی ټیلنیټ څنګه کیږي؟ دا ټیلنیټ کنسول او ایگزیلری درې واړه کارونه دا دي چې اول موډ یعنی یوزر موډ ته څه کیږي؟ پاسورډ ورکولی کیږي پرې. خو دا پرته زه کار کومه چې لین وی ټي واي 04 او پاسورډ به ورکوئ. پاسورډ چې تاسو هر څه ورکوئ دلته احمد 1235 ورکړی دی ایس دی، هغې نه پس به تاسو لوګین شئ. دا به زه کار کوم ملګرو، دا داسې کیږي تاسو به دریم موډ ته راشئ. کله چې دریم موډ ته راغلی په دریم موډ کې به تاسو ولیکئ چې لینی وی ټي واي، دا وی ټي واي او دلته لیکلی 04 یا 03 یا 02 یا 09 یا 8 دا څه معنا لري ملګرو؟ کله چې هم تاسو غواړئ د یو کمانډ په اړه یا د یو موډ په اړه انفارمیشن ترلاسه کړئ یا د هغې په اړه معلومات وګورئ چې دا څه کولی شي. صحیح ده؟ مثلا زه غواړم چې دغه لین وی ټي واي دا کمانډ دی، د دې کمانډ په اړه معلومات غواړم چې دا کمانډ څه کولی شي، یا مثلا زه د یو موډ په اړه دویم موډ یا د دریم موډ په اړه معلومات ترلاسه کوم، نو تاسو به څه کوئ چې شیفت او کوېسچن مارک چې تاسو پریس کوئ، نو که چیرې کم کمانډ تاسو انټر کړی وي دغه کمانډ په اړه معلومات درکوي، که چیرې یو موډ وي د یو موډ په اړه انفارمیشن درکوي. دا وګورئ ما لین وی ټي واي چې ولیکه او کوېسچن مارک مې چې ولیکه او بیا مې شیفت مې له کوېسچن مارک سره ونیو، نو ما ته وایي 0215 د 0215 سوري، نو 0215 د دې مطلب څه دی؟ یعنی دا د 0215 نه تاسو دا نمبر اخیستی شي، یعنی تاسو لیکلی شئ چې لین وی ټي واي 0 لین وی ټي واي 1 2 3 انتر 15 پورې. داسې هم لیکلی شئ چې لین وی ټي واي مثلا دې ځای کې تاسو ورته داسې ولیکئ چې 01 یا صحیح ده، مثلا دې ځای کې تاسو ورته ولیکئ 0 یا 3 صحیح ده، یا هم داسې راشي 5 ورته ولیکئ یا 7 ولیکئ یا 8 ولیکئ، صحیح ده، هېڅ فرق نه کوي، تاسو ورته هر څه لیکلی شي. داسې هم لیکلی شي چې 2 ورته ولیکئ، صحیح ده، 2 ولیکئ، 0 سره بیخي لیکم، 3 ولیکه، 9 ولیکه، صحیح ده، هېڅ نه ورکوي، ما 8 ولیکه، هېڅ مشکل نشته. خو که چیرې ته له 15 نه دا یاد وي، که چیرې له 15 نه سیوا شوې، له 15 نه بیا ایرر درکوي. ایرر مطلب مې دا دی یعنی دا غلطي ده، صحیح ده. نو 15 نه سیوا چې دا 15 نه سیوا باید نشي که زه هم 14 هم ورکمه، نو دا څه ده؟ غلطي ده. نو 14 هم څه کېږي؟ نه اخلي. دا وګورئ ملګرو دلته کې سوالیه دا چې دی وایي دا command for checking how many VTY LAN port interface our switch has. یعنی کله چې تاسو د شیفت کوېسچن مارک ونیسئ د چې کله ولیکئ لین VTY کنه، نو وایي دا کمانډ چې دی چیک کوي how many VTY lanes چې څومره VTY lanes او انټرفیس چې دی ستا سویچ لري. نو چې کله تاسو ولید کله چې ما شیفت له کوېسچن مارک سره ونیو، نو ما ته ویل چې تاسو 0 to 15 کولی شئ، 0 نه واخله تر 15 پورې تاسو کولی شئ چې لاینونه واخلئ. نو دا هم زما سره چې یو ټیلنیټ و. نو ملګرو ټیلنیټ کنسول ایگزیلري دا دې باندې کار وکوي، دا درې واړو باندې، صحیح ده. ورپسې سلایډ کې زما سره ویلن دی، په ویلن باندې انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به ته کار وکړم چې څنګه کولی شو چې یو ویلن جوړ کړو.